جرګې پریکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنگ نشته خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پورې یادېږي دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. د خیبر د لوی جرګې پریکړه لیک راغلی منظور پښتین پر پاکستانی پوځ او د هغوی پر لاسپوڅو اور بل کړ. منظور پښتین پښتونخوا له پاکستان څخه جدا کړل او ځان ته د حکومت جوړول اعلان کړل. ټول پاکستانی ځواکونه او استخبارات یې باید د 2 میاشتو په جریان کې له پښتونخوا څخه ووځي او حکومت به په بشپړ ډول پښتنو ته سپاري. همدارنګه منظور پښتین 2.5 لکه خپل منظم پوځ جوړوي. دا چې بشپړ حال څه دی؟ منظور پښتین نورې کومې پریکړې کړي؟ بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی شئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پښتنو قومي جرګې په 2 میاشتو کې له پښتونخوا د پاکستانی پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه. د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګې په داسې حال کې چې د ټولې کوزې پښتونخوا ولسي استازو د ګوندونو مشرانو او غړیو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر هم حاضر وو پریکړه وکړه چې پوځ او استخبارات به له خیبر پښتونخوا څخه په 2 میاشتو کې دننه په کامل ډول ووځي. هر ګوند او ولسوالي به 3 زره ځواکونه برابروي او که پوځ له پښتونخوا ونه ووت په ګډه به یې د ایستلو هڅه وکړي. منظور احمد پښتین د جرګې په پای کې وویل چې د جرګې د پریکړې لیک له مخې که دغه ځواکونه ونه وځي جرګه به په دې غور کوي چې څنګه دغه جګړه غوښتونکي ځواکونه له خپلې خاورې وباسي. مخکې تر دې چې د جرګې پریکړه لیک ولوستل سي منظور پښتین په خپله وینا کې وویل که د عاصم منیر په لاس کې اټوم بم وي او زموږ وجود پرې ټوټې ټوټې هم کړي موږ ورته نه ټیټیږو. منظور پښتین وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر که زر ځلې هم یو ځای سي بیا هم د غلامۍ خبرې کوي. د جرګې له پریکړه لیک سره سم یوه کمیټه به ګمارل کیږي او په ټوله پښتونخوا کې به طبیعي سرچینې یعنی قدرتي وسایل معلوموي. په کومو سیمو کې چې ګاز تولید کیږي امتیاز یې د هغې سیمې حق کیږي. همداراز برېښنا پښتونخوا تولیدوي او اول حق به د دې صوبې د خلکو حق وي او بیه به یې خورا ټیټه ټاکل کیږي. د جرګې د پریکړه لیک له مخې پر ډیورنټ فرضي کرښه به د دواړو خواو ولسونه له پاسپورټ او ویزې پرته د پخوا په څېر تګ راتګ کوي. منظور پښتین په خپله وینا کې همدارنګه ویلي چې ډیورنټ فرضي کرښه په هیڅ صورت نه منو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.